چې سړی بیت الله ته لاړ شي نو ډېر اجرونه او ډېر ثوابونه دي پکې. د دعا د قبلېدو ځای هم دی ګورئ. بعضې ځای نه د دعا د قبلېدو وي او بعضې وختونه د دعا د قبلېدو وي. لکه د لیلة القدر شپه کې خاص وخت د دعا د قبلېدو دی. ځکه خو حضرت عائشه صدیقه د حضور پاک نه تپوس کوي، وی د الله رسوله که دا شپه مې لاندې کړه نو زه به پکې څه ویمه. ګوره پته ولګېده چې دعا پکې قبلېږي. وی داسې وایه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. خدای ته مهربانه بادشاه، خلکو ته عفو کې نو ما معاف کې. بعضې ځایونه د دعا د قبلېدو وي، لکه د عرفات میدان، د مزدلفې شپه، او یا د مزدلفې چې سار سړی منځو کې د هغې نه پس وقوف د مزدلفې چې کوي. تېره جمعه مې درته ویلي و، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی او ځای دی. یا عرفات کې چې بنده الله ته وجاړي 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 نو الله دعا قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو دعاګانې په عرفات کې قبول شوې. یوه دعا یې کړې وه خو هغه لا موقوفه وه. دا نه وایو چې قبوله نه شوه خو لا موقوفه وه. چې مزدلفې ته راغی مشعر حرام، دا یو خاص ځای دی په مزدلفه کې، او د دعا د قبلېدو د دې نه قیمتي ځای بل نشته. حتی زموږ علماو لیکلی دي چې د بیت الله په میانځ کې هم داسې دعا نه قبلېږي لکه دغلته چې قبلېږي. هغه ځای چې نن سبا کم جومات دی د مزدلفې یو جومات دی. دغه جومات نه د محراب طرف ته ګس طرف ته روډ دی، او د روډ نه پورې غاړه یو راکوټې غوندې غر دی، راکوټې غونډی ده، جبل قزح ورته وایي. اوس ورته څوک نشي تللی، اوس ته هغوی کنډه تار ته وکړی دی، او د هغې چې کوم مخصوصه جانې میلمانه بس صرف اقه پکې راځي، نور څوک نه پرېږدي. پخوا به مونږ تلو. خیر دغه ټوله ایریا حضور پاک دا چې کوم د مزدلفې جومات ته دلته شپه کړې وه، او د جومات نه دغې غونډۍ ته ووته او وخته، نو هلته بیا دعا کړې ده. نو دا ټوله علاقه دا تقریبا مشعر حرام خو ټوله مزدلفه ده، خو دغه خاص ځای دا لږ ځای دی کې خدای پاک دعا قبلوي. نو حضور پاک چې دلته هغه دعا وغوښته چې کومه په عرفات کې نه وه قبوله شوې، موقوفه وه، نو وی خندل. نو صحابه ورته وی د الله رسوله د خندا ټیم خو نه دی، وی هغه دعا مې خدای دلته قبوله کړله. نو شیطان مې ولید چې په سر یې خاورې اړولې او چغې واله چې غرق شم، تباه شم، برباد شم. دا د دعا د قبلېدو ځای نه دی. نو عرفات شو، مزدلفه شو، منا شوه. په دې لاره چې زه یو ذکر کې دعا قبلېږي، تکبیرات تشریق وی الله دې دعا قبلی. او چې کم وخت کې په دویمه د اختر او په درېمه باندې جمرات ولي چې مونږ خلک ورته شیطانان وایو، نو د هغې نه پسم دعا خدای قبلی. د لومبي شیطان نه وروسته لومبی جمره چې ورته وایي، او د دویم شیطان دویمې جمرې نه پس دام د دعا د قبلېدو ټیم دی. حضور پاک به لږ یو پوټی اخوا شو چې د بیړې نه اخوا شي او خلکو ته تکلیف نه، ځکه خلک شیطان اولی، نو لږ به ګس طرف ته شو، بیت الله ته به یې مخ کړې او دعا به یې ولوستل. دا دعا دلته قبلېږي. ګوره دا د دعا د قبلېدو ځای نه دی. رونو یو دا ده چې کم جمره عقبه ورته وي، غټ شیطان چې پښتانه ورته وایي، د دې نه پس به دعا نه کوې، حضور پاک نه ده کړې، ته به هم نه کوې. او دا نور چې کم دوه دي، دا چې خلک ورته راکوټه شیطان او درمیانه وایي، د هغې نه چې لږ اولي او یو څو قدمه مخکې شي نو ګس طرف ته به شي او قبلې ته به مخکې دعا قبلېږي. خو مسله دا ده چې موږ د دعا په چل نه پوهېږو، موږ له دعا راځي نه. مونږ چې خوله وازه کو مونږ وایو خدایه ډېر مال، بس دا زمونږ دعا ده. خدایه ډېر دولت، خدای چې سار را پاسم، ښځه وایي چې سار را پاسم چې بس دا خاوند مې د سرو زرو مولی وي مولی، او چې یو شی ته اندام ته را شو کومه. دا امین هم دغسې ښځه دعا کوي. محمد امین شاه
دیم وایي د خدم وایي چې دا امین سار را پاسم او د سرو زرو مولې ته جوړ شوي او کله ته غوږ را پرې کوم او کله پوزه دا په بازار خرڅوم مونږ خلک دقه دعاګانې کوي سړی هم دقه دعاګانې کوي نو ما خو تېره جمعه وی دنیا غواړه منع نه ده بلکل غواړه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د دنیا ښکلی ژوند د الله نه غواړه حسنه نیکۍ ته مو یو ښکلی ژوند ته مو وایي ښایسته زندګي ابن عباس رضی الله تعالی بله معنا اخلي او یې ښکلې ښځه ته مراده ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وی په دنیا کې هم ښایسته ښځه راکې وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې هم ښایسته ښځه راکې وقنا عذاب النار او د دوزخ د عذاب نه د اور نه مې بچ کې نو دنیا هم غواړه خو ورسره لویه خبره خیرت دی د مارونو ګوره هر څومره دنیا چې ده پاتې ده هر څومره د دنیا مال چې دی پاتې ده هر څومره ځمکې او جایداد او کارخانې قسم په الله پاتې دي نو غواړه ژوند دې دی ورسره بغیر د ګاډي موټر نه او د کور نه د پوخ نه ستا ژوند نه تېرېږي چې پیسې د سره نو حج به وکړې عمره به وکړې غریب سره امداد به وکړې جومات مدرسې سره به مدد وکړې کونډې رنډې سره به مدد وکړې منه نه دي زما په خبره ځان پوه کې خو چې دا د لږ وخت ژوند لسه غواړې نو چې هغه ټوله زندګي دې ورسره ده چې قبر او خیرت دی نو کمبخته هغې له ولې نه غواړې هم ښه شته که که نه هلته به څه کې دلته خو که لوږه در باندې راله زه مړ به شې خبر خلاصه خو هلته د آخرت د لوږې نه د خدای ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دوزخ کې به په خلکو لوږه راشي په دوزخیانو وی قسم دی حضور پاک فرمایي لام د قسم یې ذکر کړی دلته وی قسم دی چې دا لوږه به دومره سخته چې د دوزخ د نورو عذابونو سره به برابري او تنده به راشي په دې دوزخیانو چغې به وایي وایي هغه تنده به دومره لوی عذاب وي چې د دوزخ د نورو عذابونو نه به زیات وي نو هلته به څه کوې بیا خو مرګ نشته چې د تندې نه خلاص شي او د لوږې نه خلاص شي ورونو دا دې پورې درته وایم چې کله هم د خدای نه سوال کوې یا یو بل مسلمان ته وې یا عالم ته وې یا نیک سړي ته چې ماله دعا غواړه نو اول نمبر ته د آخرت غواړه بیا د دنیا غواړه او چې خدای ته هم خوله وازه کې نو لومبې د الله د رضا سوال کوه وی الله راضي شي چې الله خوشحاله شي چې دې زما رضا غواړي نو دنیا به درکې که نه یا الله راضي شي یا خدای قبر لویه پریشانی ده او تیاري دی او عذابونه دي د هغې نه مې وساتې او یا خدای د آخرت بیا د قیامت د میدان لوی عذابونه دي هغې نه مې وساتې او د دوزخ نه او په پولیس ورات د تلو اسانتیا راته پیدا او دوزخ نه مې بچ دا سوال وکړه دا یوه دویم دا چې سوال کې قبلې ته مخ کا اسم کولی شي که قبلې ته دې مخ نی خو آداب یې دا دی چې قبلې ته مخ کا او بیا سوال کې دا وکړه چې د خدای حمد ووایه الحمدلله ووایه او په حضور پاک درود شریف ووایه او چې کله دې سوال وکړو د هغې نه پس هم درود شریف ووایه او جړه وکړه خدای ته وجاړه بلکې حدیث کې دا راځي که جړه نه درځي فتباکو د قصد ځان جړغونې کا د جړغونې نقشه جوړه کا او دلنه خدای ته سوال وکړه حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي وی ګرمي و غرمه و سخته ګرمي وه او د ګرمۍ نه خوب نه راته بجلی مجلی او پکی مکی خو هغه زمانه کې سیګان نو سخته ګرمي ده بالکل خوب نه راته د ګرمۍ نه او د انور داسې ګرم و چې د دې ځمکې نه د ګرمۍ ده که ستاسو خیالي پخوا به موږ داسې دی دغه ته ووتو د دیدار آباد نه پورې غاړه دغه علاقو ته نو دا به داسې وي چې د دې ځمکې نه به داسې د دې ګرمۍ لوخړې راختې حاجي صاحب ټیک ده که نه حاجي شغلې به راختې په خدای دا موږ لیدلي دي اوس خو هغه شی ختم شو صاحب شاړې ځمکې به وې په دې کمرو کې به د دنیا سمسرې وې داسې هغه کولاډن ته رشل تالانو باغ ته به دا خلک تلل دلته کورونه کم ځای نو داسې وه خلکو به وې پیریانو تنورونه اچولي دي دا به د مشرانو وي د دې ځمکې نه به هغه شی تاسو هغه ګرمي نه ده لیدلې د دې زموږ نه مخکې چې کومه مشرانو لیدلې بل شان وه د دې انور نه به شغلې بالکل داسې تو به راوتې ده نه تاسو هغه ګرمي لیدل او نه مغه یخني لیدل مونږ چې به سکول ته تلو په دې لختو د پاسه به واورې پرتې وې هغه څه ورته وایي کنګلې په تختو به مغه والې او ماتولې به چې ختم دی اوس خو معمولي ګرمي راشي او پوکي وایي اوف اوف وسوځېدو
غلی کېنه چې آخرت کې د دوزخ په عذاب کې دله ور واچئ نو پته به راته بیا ولګي چې اوس ودې دی او که نه پوکې وی بهر کې زمارونو وی چې دا ګرمي و او دا د ځمکې داسې دا تو راویشته او دا انور داسې و چې په اسمان کې خړه نه وه یو قسم تو خوب نه راته حضرت مالک ابن دینار وی ډېره ګرمي مې وشوه بار راووتم د کوره وی چې راووتمه کورم د لوی لارې په غاړو یو شل دی چې هغه توخیږي په دې ځمکه په لاسونو توخیږي رورو چې دې شل ته مې وکتل دا مخ یې د ګرمۍ نه تک سور دی سم خولې پې ماتې دي او داسې دی لکه هور کې چې سړی پروت دی وی ما ورته وی اله شابه شله را دننه شه یو ګیلاس اوبه در باندې وڅښم په منډه لاړم یو ګیلاس اوبه مې وله زر راواغېشتې او دې شله مې ورکړې ما وی شله دلته کښېنه څه کې چې توخېږي په دې ګرمۍ کې وی ما ته وی حج له روان یم اوهو د خدای بنده ته حج له ځې په دې حال کې په دې ګرمۍ کې د خدای بنده راځه دلته دی ښه مزېدار په اطمینان شه دلته کې او چې کله مازدیګر شي او دا نور یو پوټې ښکته شي او یخني راشي نو زه به دله د سورلی بندوبست وکړم نو په هغه سورلی باندې به کښېنې او حج ته به لاړ شي دا به ته کله رسې په دې توخېدو وی ما ته وی چې مالک ابن دیناره ما ته خو ډېر هوښیار ښکارېدی خو هوښیار نه کم انسان چې د خپل معشوق په طلب کې رواني نو هغه د انور او د سوري پروا نه ساتي کم انسان چې د خپل معشوق په طلب کې رواني یو ګاډی دی مثلا زه مثال در کوم او هغې له ته روانې او د هغې خپل ټیم دی یا ایرپورټ باندې جز دی او د هغې خپل ټیم دی دا دله زه مثال در کوم او ته به یې ورېږه ګرمي ده او مازدیګر به لاړ شم چې سوري چې وردی جز به ده نتلي بیا به څه کې ورېږه تاو دی نو چې وردی نو بس به رانتلي بیا به څه کې د ټیم ګاډی دی مالک ابن دینار هوښیار نه زه د الله په طلب کې وځم الله ته چغې وام او د خدای کور لزم او د خپل معشوق په طلب کې زه روان یم او ته ما ته وې صبر وکړه صبر کم ځای کېږي او ته ما ته وې زه دله د سورلی انتظام کومه په سورلی به لاړ شي د خدای بنده پرېږده چې په توخېدو خپل رب ته لاړ شم په عاجزۍ لاړ شم په خولو کې لاړ شم په ګرمۍ کې لاړ شم چې زما رب خوشحاله شي څومره چې وکړېږم دونه به مې الله خوشحاله شي او څومره چې په راحته کېمه دومره به نه خوشحالېږي یاره واقعي زمونږ دا طالبان هم وایي وایي چې څومره مشقت زیات کړي نو هغومره به اجر او ثواب به زیات دی څومره چې ځان وکړی نو هغومره ثواب به راته زیات میلاویږي نو ته ما په سهولت پرېږده ځم به که مړ شم مړ به شمه ځه او که ورسېدم بیت الله ته رب به مې ډېر خوشحاله شي چې په دومره تکلیف راله راغی او په ګرمۍ کې راغی او په تاو کې راغی او په توخېدو راله راغی او زه په لاره چې معشوق په یې څوک دي نو په لاره انتظارونه کوي وی سړی روان شو په هغه توخېدو ما وی یاره شاله بس زه ټیک ته اوس جواب دله نه در کوم ستا خپل سوچ او خپل فکر دی او خپل عاشقانه مزاج دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په بوادر نوادر کې داسې قسمه واقعات ہوتا داسې قسمه دې ته عاشقانه مزاج وی مالک ابن دینار وی خدای پاک په دغه کال مالم د حج توفیق راک لاړم حج وی مینا ته لاړم د مینا نه پس لاړم عرفات ته د عرفات نه پس رالم مزدلفې ته او د مزدلفې نه پس رالم جمرات المنا ته دا د حج سفر زما وروڼو په دې سوچ باندې وکړئ په دې فکر وکړئ چې ما ولې په دې خپلو ګنډلو جامو کې ته حج نشي کولی دا دوه څادرې دله ولې منتخب کړي دي چې کمیس به دې نه که مسافر که غریب او که مالدار او که بادشاه او که ګدی نو کمیس به نه دی کمیس په ځای به څادر تاوې پرتوک به وباسې د پرتوک په ځای به څادر تاوې بوټان به دې نه موزې به دې نه د بوټ په ځای به هغه سپلی او کیړی په خپو کې چې دا بره اوپرا ډوکې او ګیټرې ته ښکاري سر برې سرتوري پټکې ګوره د پیغمبر مبارک طریقه وا به دې منې ټوپۍ ده په مانځه کې به یې سری پټکې دا به دې منې مخ به دې م کولوي او زنانه هغه به مخ کولو ساتي
د زنانه خو نور وجود عورت دی اخو به خپې هم پټوي اخو به لاسونه هم پټ کړي لیکن زنانه به مخ کولو ساتي خو ما درته ویلي چې هغه ټوپۍ والا کار وکړي نو مخ به هم کولو وي ټوپۍ د پاسه چې روبن وي او پرده به هم راشي دا ولې د دې جامو انتخاب درته شوی دی خوشبو به نه استعمالی هلکه دا خو ګڼه ګوڼه ده نورو ځایونو کې حضور پاک فرمایي جومات ته دې خوشبو استعمال کا دلته به نه استعمالی لامبې به هم ډېر په مبالغې نه چې دا نخیرې به هم نه بوځې خیرن خچن دا ولې آها دا د عشق سفر دی عاشق په دې نه دی هغه وایي چې زه خپله معشوقه را لاندې کړ په دې نه دی چې د خیرن یم او خچن یم او که د صفه یم په خپلو سر نه دی ببر سر سره هلکه خلک ورته لیونی وایي که نه دا د لیونتوب سفر دا د لیونتوب سفر دی شکل د لیونو جوړ کا دا د غربت سفر دی دا د قبر سفر دی قبر کې چې پروت په دوه څادرو کې به پروت یو کمیس او دوه څادرې دا د تخی خدای پاک سوچ دا وکړه چې یا الله دغه جامه مې د ګورې خیري زما جامه دقه ده دا نورې جامې د ما نه پاتې دا سوچ دا دیان دا سوچ راولي چې پته راته ولګي چې حج قبلېږي اوس که نه قبلېږي دا سوچ به راولي الله چې دا کومه جامه مې اغوستې ده پروردګاره دا د کفن جامې دي که مړ شوم نو بس نورو ته مې اجت نشته همدې کې به مې خښئ او همدقه جامې به زما په قبر کې او د قبر نه چې پاسم په دې دوه څادرونو کې وپاسم او الله دا باقي جامې او ډول ډول د دنیا پاتې روم دغه مې اصل جامه ده ځان ته به د خپل مرګ او قبر رامخکې کړي او دا به رامخکې کړي الله د انتخاب ولې وکړو چې نن دلته غریب او مالدار بادشاه او ګدا خان او غریب مولا او مقتدي ټول برابر ټول به هم دغه دوه څادرې اچوي قراقوري مراقوري دي نشته پټکې مټکې دي ملا صاحب نشته واسکټ او چوغې مغیرې دلته نشته او بوټان قیمتي دي دلته نشته هر څه ختم چې په یو تا ته د قیامت ورځ را مخکې شي چې د قیامت په میدان به خان او غریب او بادشاه او ګدا دقسې الله ته مخامخ نیغ ولاړ د قبر نه خو چې پاسې بربند به پاسې وروستو به خدای جامې درکوي دا حج فلسفه دا د دمارونو قبر را یاد کا د قبر جامې را یاد کا کفن به درته را یاد شي کفن دی چولی دی او د قیامت هغه مخامخ ورځ به درته را یاده شي او خیرن خچن به د قیامت پر ورځ لمبلې نه شي نه به نوکونه اخیستی شي نه ځان له ویښته اخیستی شي د قیامت په میدان کې نه یان شي چې تا ډولې کړي او نه لپسټک والا شته چې د ښځو ډول وکړي هېڅ هم نشته دقسې به میدان ځان ته د قیامت میدان منظر را مخکې کا او دا ځان ته را مخکې کا چې خدایه د دنیا دا ډول ډول خو ما نه دنیا کې پاتې دی دقې نوکونو سره او د ببر سر سره به د قیامت پر ورځ تا ته ودرېږم دا نقشه تا ته ښیي الله پاک او دا د غربت نقشه راته ښیي چې الله زه غریب یم زه بې کسه یم او دا د خپې بلخپې نقشه راته ښیي چې خدایه زه ډېر بېوسه یم او دا د ببر سر او د لیونتوب نقشه ښیي چې خدایه زه ستا په طلب کې داسې منډې وام لکه عاشق او لیونې چې څنګه منډې وای دې فلسفې سره حج وکړه ته ګوره چې په حج کې د وزن پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي او بیا څه دي بیت الله قیمتي دی الله وایي نه بیت الله نه وځه صفا مروه کې منډې ووه غرونو په منځ کې او بیا درته وایي مینا ته لاړ شي او مزدلفې ته لاړ شه شپه هم تېره کا میدان کې او عرفات ته لاړ شه په دشتو دې ګرځئ په بیابانونو دې ګرځئ چې لا نړۍ عرفات ته حج دې رسه راډو نه شو عقل خو دا وایي چې بیت الله له تلم چې د بیت الله نه تاویږم عقل خو دا وایي چې دا ټول منځونه دې په مسجد حرام کې کوم یو منځ یو پلک دی یو منځ دلته وکړم نه دا یو لک والا منځ هم پرېږدوه مینا ته ده دا یو لک والا مونځ دې پرېږده مزدلفې ته ځه دا یو لک والا مونځ دې پرېږده عرفات ته ځه هلته دې په یو لک نه دې خوال ته ځه هلته بیت الله نه بار دې خوال ته ځه ولې په دشتو دې ګرځوم عاشق چې معشوقې پسې منډې وایي دې ته نه ګوري چې دا پېښور ښار دی او که دا معشوقیل دی او که دا تورنګ دی او که دا صحرا ده او که دا مقبره ده او که دا کم ځای دی منډې وایي نقشه راته ښیي دا نه ده چې خدای پاک پسې تال ته منډې وی الحمدلله الله د خپل شلان لایقه مطابق چې قرآن شریف کې کم صفاتو سره ځان ذکر کوي نو هغه موږ منو الله هر ځای ستا آواز اوري الله هر ځای تا ته را رسیدی شي الله هر ځای کې د خپل شان لایقه مناسب موجود دی دا خبرې نشته خو تا ته هغه د مجنونیت او د لیونتوب او د عشق هغه نقشې در باندې خدای جمع دی کوي
دا بنیاد شو. په داسې انداز حج وکړو، په داسې انداز چې دا ببر سر دی وي او خیرې د نځي او خوشبو دې نه او نوکان دې م غټ شوي وي او ویښته دې م غټ شوي او برید دې م غټي. الله وایي وګوره دې بنده ته په ځان نه دی. دا هغه فلسفه شوه. فرشتو ته وایي دغه زما بندګان دی فرشتو، تاسو خو دا مه پیدا کوه. وګورئ په ځان نه دي، نن ماته چغې وایي. په خپل ډول نه دي، نن ماته چغې وایي. د خپلو نوکونو اغېشتو نه دي، ماته چغې وایي. په خپل ببر سر نه دي، ماته چغې وایي. په خپل بوی نه دي، ماته چغې وایي. او چغې راته د بیت الله په خوا کې م وایي، او چغې راته د مینا په میدان کې م وایي، او په عرفات کې م راته وایي، او د شپې راته په مزدلفه کې م وایي. نو الله په دې فخر کوي. وګورئ دې خیرن خچن ته، وګورئ ځان نه لیونی جوړ کړی دی، وګورئ لکه لیونی غوندې منډې وایي، وګورئ جاړي او چغې وایي. عرفات کې به جاړې خدای ته، مزدلفه کې به جاړې خدای ته او چغې به وایي. دا موقع ده د مارونو. ګورئ خو زمونږ خلک دا نه کوي. عرفات کې دوستانو یارانو پسې ګرځي، مقصد پاتې دی. بالکل زه تا پسې ګرځم، د ده پسې. او موبایل خو نن نخرې جوړې کړې دي، بار بار مې درته ووي. او یو پسې ټیلیفون او کم ځای او دلته او هلته دعاګانې نشته. جړا کم ده اوس، هغه جړا ختمه شوه. لبیک چغه باندې خو خلک نن شرمېږي. تکبیرات تشریق باندې خو نن خلک شرمېږي، څوک نه وایي. هغه شی پاتې دی. بس نرغه دی چې 15 کسان یو ځای شي ګروپ پټو باسي. راځه مسجد نمرې ته ځو، پټوانو باسو چې خلکو ته وښایو چې مونږ خو مسجد نمرې ته تللي یو. راځه او دغه ته ځو، دا څه ورته ویل کېږي جبل الرحمت ته، او هغې ته خېږو او ځان له د ګروپ پټوانو باسو چې خلکو ته وښایو چې مونږ خو دلته په جبل رحمت ولاړ یو، مونږ پټوان ایستلي. ظالمه ریا دې وکړه، ټول عبادت ته ډب ته وغورځه. ته تصویرونه لتلې، ته ویډیوګانو جوړولو لتلې. د قصده بلا سوچت کې او دوا غواړم او بل ملګري ته ویې راشه ماله تصویر وباسه. مطلب دا دی چې خدایه د نه غواړم نه، هسې مې نقشه جوړه کړې. نو دا به خدای خفه کېږي او که په دې به خوشحالېږي. او بعضې قمقل پکې ټوله ورځ په سبیلونو پسې ګرځي. سبیلونه پېژنې؟ امینه سبیل پېژنې؟ او خدای دې بوله. سبیل دې ته وایي چې هلته کې د خلکو د عرب خیراتونه کوي. داسې دا غټې غټې کنټینر راغلی وي او دا ټول روډونو باندې ځای په ځای ولاړې. دا عرب دا د خیرات ورځ ده. د مزدلفې په شپه په مینا کې سوچا کې د اوبو بوتلې ویل ته خو ګرمې وي، د اوبو دا بوتلې داسې خلکو ته ورولي، دنیا ورته راغونډوي. چا کې جوسونه وي، شربتونه، چا کې روجې وي، چا کې چرګانې، چا کې مالټې وي، چا کې آیس کریم، دا هم در باندې ویشي. خو هر څوک خپل وس کوي غټ کنټینري او ولي. او زمونږ دا خلک سري اقتې ته ولاړې او زولۍ یې ورته نیولي، د چا سر په جوسو باندې لړلی وي. اخو ولي که نه چې دا چا سر پې ولګېد. یو غټ خان و نوم یې درته ناله، زمونږ د 400 اوس زه را روان یم او ناګانه هغې ته ولاړ اوسه. او زه خو ته ځان ساتم دیم، خدای په دې چته ونه لګې. اوس چې ټش شو دا هغه ځای نه لوښې راوویشت، هغې کې څه پیتي وه او چرګو، هغې باندې سر ولګېد په دې غوږ او په دې سر باندې ټوله پیتي راله. ما وی ودرېږه پلان کې چې ورته وکتل رنګ مې نه ده، به زه په تقریر کې ویم دلته حج له راغلی که دلته پیتو پسې ګرځې. حج له راغلی او که دې پسې ګرځې نه یاره مولوي صاحب دا خو په لار روانو مې ما راته وکتل چې ورلې وی د خدای خاطر مې خدای خان خو به یادوم که نوم به دې نالم. وی کلی یاد نه کې غرق به مې کې، مې د کلی دې نه یادوم. خلک ټولو دې پسې ګرځي. یو کس لاړ چترۍ ورکولې بار چترۍ درته ګوزه حقیقت پې په جومات کې ناست دی، چترۍ ورکوي خیراتي. هغه لاړ وی څونه کسان یې وې دونه ما نه اوس هېر دي چې 10 وې که 12 وې که 20 وې که هر څومره وې دومره پنډ چترۍ یې راوړې. دې دپاره یې ورکړه چې به ملګرو وویشه چې د هغې چترۍ سنبال کې مې دا څه کوې. ما ته چا وی چې دا خو ول هغه سړي هلته ورکړې چې په ملګرو وویشه. هلکه مې وویشه نه وي دا به د بچو نه څو راوړم. زه مې وکړه په عرفات کې غلا او که غلا چې حج دې قبول شي. غلا وکړه چې حج دې قبول شي. غلا له راغلې ظالمه، دا خو هغه دې له درکړه چې په ملګرو باندې وویشې. یاره ما ورته ډېر نصیحت وکړه خو بابا سوال نه پیدا کېږي. هغه وی ما موته بیا مې موته. های های دومره هلته معلم ډوډۍ درکوي، په عرفات کې باقاعده ښه ډوډۍ ورکوي، ښه زبردسته ډوډۍ، ښه مزېداره روټۍ ورکوي. او ښه د خپلې خیمې له دله جوسونه رالیږي.
د خپلې خیمې له درته اوبه رالیږي د خپلې خیمې له چای درته کولرې لګولي چې چای څکې ولې پیسې دې نه کټ کړي دي خیراتي نه درکوي لیکن زمونږ خلک ایرسناک دی د دنیا سامان به جمع کي نو بیا خو اکثر خلک پیاده راځي نو چې بیا را روان شي یو ته وي زما دا پڼ ځان سره یوسه بل ته وي زما دا پڼ ځان سره یوسه میدار یې د 400 نه ځان سره خر راوستلی ته چې تا سره به پڼ ډوډۍ چې چاله پڼ یونسې خلکو نه دې راغونډې کړې دا خدای ظالمه په دې به څه کې دا خو په نیمه لار کې څښا کېږي ایرسناکه روجم خلق ډبي ځان سره وړي د خدای ظالمه روجو خو په نیمه شپه کې څښا کېږي مالټې او دا خلکو پنډونه تړلي دا ځان سره وړم عجیبه ده دا زمونږ خلک حرس کوي هغه د خوارې خوي او وایي څه وایي د 100 کالو موړ به خوار نشي او د 100 کالو اوږې به جانځې به داسې ده که نه موړ به نشي دقه زمونږ عادت دی خدای ته وګوره پرېږدې مه راغونډوه دا څیزونه او چې راغونډ کې خپله فایده واله د خلکو راغونډ کې هغه خو دې له نه یې درکړی نو پڼ ته وتړي نو بیا وغړی کوم ځای شي نو په لاره یې وغورځوئ داسې مونږ حرسناک یو چې د حد نه قیمتي ځای د خدای د جړا دی وجاړه خدای ته ولوغړېږه خدای ته چغې ووه خدای ته خدایه زه ګناهګار یم تا په قرآن کې ویلي دي الله انتم الفقراء څنګه دی والله هو الغني چې خدایا الله وی زه چاته محتاج نیم زه غنیم او ته فقیر او محتاج ووایه الله ته چې خدایا تا قرآن کې ویلي دي الله ته غني او زه فقیر او زه محتاج یم دا چغې وه خدای ته چې الله خوشحاله شي چې خوشحاله شي هر څه بدله درکړي ورغړېږه دی خدای ته دغه میدان کې قیمتي میدان دی په خدای قسم خلک جاړي بې وسه دي نشي تللی دلته په پاکستان کې چې د چا زړه کېږي جاړي غریبانان الله ته خو بس د قسمت خبره ده نو او خدای دا ټول بوزي ځکه غریب یم خدای غریب نه دی زه او ته که فقیران یو قسم په خدای که خدای فقیر دی ما او تا که بې وسه یو قسم په الله چې الله بې وسه نه دی الله سره هر څه شته بوبرې دي فکر مه کوه الله ته وجاړه سلګۍ ووه خدای ته او خدای ته ورغړېږه په دغه میدان کې پنور ورته ودرېږه او خدای ته چغې ووه ته ګوره چې د خدای مهرباني در باندې راځي او که نه راځي نو سوال چل غواړي زما وروڼو وبجاړې خدای ته د خدای حمد درود شریف مخکې رستو بیا ته ګوره چې خدای پاک یې قبلې او که نه او مړه مونږ خو ګناهګار یو د ګناهګار به قبلې انشاءالله العزیز چې کوم ګناهګار نه دی او پاک دی هغه خواصم جنت ته روان دی مونږ غریبانان مونږ ګناهګار مونږ بې کسه مونږ بې سوکه مونږ د ګناه په خټو لړلي یو نو مونږ ځکه خپل رب ته چغه وو چې خدایه مونږ د ګناه نه پاک کړې الله زمونږ مل شي الله چې خدای ته چغې وایي هغه څوک وایي چې هغه الله ته محتاج دی چې کوم ځان حاجتمند نه ګڼي او کبرجن خدای ته چغه نه وایي مونږ کبر نه کوو د کبر نه خدایه توبه مونږ فقیران یو مونږ جزان مالک ابن دینار وایي په دغه کال زم خدای حج له بوتلم وایي چې حج له لاړم بیت الله شریف او مزدلفه او مینا هر څه مې کړل او واپس مینا له رالم وی چې مینا له رالم او جمرات مې وویشتل وی چې مې وکتل نو یو ځای کې خلک راغونډې او داسې دا دنیا راغونډه ده او چغې وایي او جاړ یاره ما وی دا هر څوک د خدای نیک بنده دی هغه دعا کوي او دا خلک پې امین وایي او لګیا دي خلک امین 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 او جاړي وایي زه ورغلم چې راشه هر څوک د خدای نیک بنده دی خو دا خلک ورته راغونډ دی او جړا کوي وایي چې زه څنګه ورغلم ومې کتل چې څوک دی هغه شل دی الله اکبر خدای را رسول دا ما سره چې ناسې بشریان تپوس ته وکړه بیت الله ته خدای رسول دی که نه یې رسول دا یې مخامخ دا خو د خدای کار دی الله رسوي وجاړی خدای ته د شپې پاسې خدایه وایي زه غریب یم ته نه زه فقیر یم ته نه زه رنځور یم نشم تللی ته رنځور خو نه یې که نه خپو کې طاقت خو تا چې خو د زړه نه د زړه نه خدای ته چغې ووه ته ګوره چې خدای دې بوزي او که دې نه بوزي شل دی چې مې وکتل هو شل خو را رسېدلی دی او شل جاړي دعا کوي او خلک پې امین وایي او شل څه وایي یا الله ای پروردګاره
زه خو په ډېره بېوسۍ تاله رالم ستا کور له الله خلک په سورلو رالل په اوښانو په اسونو او زه په توخېدو رالم خلک په سورو رالل زه په نور رالم خلک په خپو رالل او زه په توخېدو الله رالم او ځان مې ستا کور لره ورسو مالدارم رالل زه عاجز غریب دل الله رالم ستا د کور نه تو شم پروردګاره او چغې مې درته ولې خو مې نه لیدې آی های ما خو نه لیدې نو صفا مروه ته لاړم په توخېدو په هغه غرونو کې درپسې وګرځېدم او د خپل یو سوچ دی درپسې مې هلته مې اووه منډې ووالې اووه چکرې مې ووالې الله نو بیا ما وې راشه دا خپل رب او د خدای د رب نه مراد د خدای رحمتونه دي راشه دې دشتو ته لاړ شه که د خپله معشوقه هلته ووینم د خپل معشوق او محبوب نو عرفات کې مې راپسې چغې ووالې نو ښکارو نه شو پروردګار ما خو نه لیدې نو په مزدلفه کې مې راپسې په شپه کې چغې ووالې نو په لارو کې چغې نو په دشتو کې په ځنګلونو کې نو په عرفات کې د خلکو سره په مزدلفه کې پروردګاره ما خو خپلې چغې ووالې ربه د ما دغه وسو زه خو ډېر بېکسه عاجز یم فقیر یم اوس رالمه او ستا دشمن باندې مې لاس یخ که ستا دشمن مې وویسته چې ته خوشحاله شې خدایه بیت الله نه تو شم چې ته خوشحاله شې زمزم مې وسکه الله او صفا مروه کې منډې او دا هر څه چې ته خوشحاله شې پروردګاره اوس الله خلق لګیا دی او ګډانه لالۍ قرباني کوي ما سره څه دي زه په څه قرباني وکړم څوک اوښان را پردی قرباني کم ربه ما سره پیسې کم دي زه د کم ځای نه اوښ حلال کم څوک لګیا دي غوښې پرې کوي زه څه کمې غوښې پرې کم څوک لګیا دي چاړه راکاږي په ګډانو په چیلو ما سره څه دي پروردګاره زه خو په توخېدو تاله رالمه ما سره خو نه پیسې شته نه ګډ شته نه چیلې شته نه اوښ شته نه زه څه کولی شم نو خلکو خو قرباني ورکړه زه به څه قرباني ورکړم خو الله یوه قرباني زه ورکوم خلکو د ګډانو چیلو اوښانو قرباني ورکړه الله زه تا ته د خپل وجود قرباني درکوم آی های دې ته مینه وایي خلکو د ګډانو قرباني ورکړه د چیلو قرباني د اوښانې ورکړه هغې قربان کړل چې ته راځې چې ما سره هېڅ نشته الله زه د دې خپل ځان قرباني دلته په دې مینا کې ورکوم چې څنګه ابراهیم علیه السلام خپل بچی را پرځولی او د خپل بچی قرباني ورکړې وه خو تا وله په ګډ بدله کړه نو دا هغه سنت جم دي کوم الله زه د خپل ځان قرباني ورکوم الله زما شل غریب مسکین دا قرباني په خپل دربار کې قبوله کړي الله او شل یو چغه واله په ځمکه پرې وساتې ووته داسې خلک د خدای دربار له راغلي دي او خدای ته یې چغې والې دي موږ هلته ایسي نه بار نه اوس هم ډېر خلک زما وروڼو ګورئ حج له لاړ شي بیت الله کې پراتي ایسیګانو ته او د هغه ځای نه جمراتو له راځي ولي ځان له سخته نه ورکوي او څوک په عزیزیه کې په خپلو بلډینګانو کې پراتي او ایسیګانو ته پراتي او جمراتو شیطانانو له راشي او بیا ځي مه کوئ وجاړئ خدای ته خولې ځان نه وبیوئ وکړوئ ځان د دې خپل وجود قرباني ورکوئ هلته کم خوراکو کې ډېر خوراکونه مه کوئ زاري وکړئ خدای ته دا خو 4-5 ورځې دي د حج اصل کومه فلسفه ده نو هغه فلسفه را لاندې کې صحابه حضور پاک مبارک ته فرمایل په مینا کې الا نبني لکه د الله رسوله دلته دله یو ځای نه جوړو خیمه خو ګرمه که نه هغه زمانه کې خو پکې مکې نو او خیمه ګرمه یو آبادي دله نه جوړو چې تاله سورې درکې وی لا نه مینا مونا خو من سبقه مینا کې د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې څومره پیغمبران او د هغوی چې کوم امتیان نیکان تېر شوي دي د هغوی عارضي قیامګاه و صرف په اوښ به راتلل بیا به تتلل زما به هم دغسې وي زما ښکلي مبارک نیازبین پیغمبر په الله ګران پیغمبر د الله محبوب نبی په خیمه کې پروت دی خولې ته بیږي
او زمون خلق په بلډینګانو کې پراتی او دی جمرات اولي او بیا بلډینګ لره نمره ښځې به لاړې شي زنانه او په مینا کې او په خیمو کې ناستي او چې ته ورته وویې لکه زنانه یاره بس ما ته اختیار واغېسته زه به وله شیطانان ولم دا ګوره شیطانان نه دي مونږ خلک ورته وایي دا جمرات سلي دي ما وله شیطانان زه وله ولم اختیار مې ته واغېسته هلکه ښځه خو رضوانه ده په خپله دې لاړه شي یاره جي ګرمي ده چې ته مړه نه شي های مړه نه شي څه کوې مې بوځه بیا را دې دی نه سیل نه دې بوتلې ده ښځه دې دې له بوتله چې هلته به د زرو په دوکانونو کې ګرځي او زر بالي او مارکیټ ته به ځي او سامان بالي ټوله ورځ دا بای زنانه په مارکیټونو کې ګرځي او سامانونه اخلي یو خدا درته وایم چې ګورې هلته په مارکیټ کې سامان د دې نه ګران دی زه خو خپله دا ټولو ته دا ویم حج او عمره مه ګرانوئ تاسو ګرانه کړه څوک ځان له رویرونو لو خوریونو لو بچو لو دا شی لم او دا لم او دا لم د دلته چې په سل کېږي نو هلته په 600 په 200 کېږي ولې دا شی کوې حج مه ګرانوې بس صرف حج کوې عمره کوې مختصر چې په هغې کمې پیسې لګي او چې ته وایې چې نه په 12 لکه حج دی او دا 2 لکه خو به سامان راوړم نو شی ځان ته ګران مه راوړی دلته هر څه شته بهترینه تحفه زمزم دی بس بهترینه تحفه زما د آقا او د محمود د کلي مبارکه کجوره ده د دې نه بهترینه تحفه بله نشته او که بیا خامخا تحفه راوړئ نو تسبیح راوړه چې خلک خو پې ذکر وکړي که نه ټوپۍ راوړه چې خلک خو مونځ پې وکړي که نه جانماز راوړه چې خلک یې ځان ته مخې ته واچوي که نه بس بل شی چې راوړي ګړی بالي هلته کې هلکه دلته ګړی چې په هغه یو ګړی په پیسو دلته 15 کېږي ترماسونه هلې هلته په یو ترماس په پیسو دلته 4 او 15 کېږي ټول کارخانې مارکیټ او ستا 400 او مردی ډکې دي او کپړې بالي هلته کې کپړې څه لالې د خدای بنده په یو جوړه دلته 4-5 جوړې کېږي وایي نو خور لور ګیله کوي که نه نو ته مارکیټ ته تلی سې چې ګیله کوي مه راوړه دا قصې مه کوه او بیا د دې نو ظلم هم کوي بیا هلته بیا په دغه کې ظلم کوي په ایرپورټ کې دوکې کوي هغه خلکو سره دوکه ګناه ده هغې خو مخصوص وزن پرېږدي زیات خو نه پرېږدي سوداګانو له مه ځئ نیت د سودا مه کوئ بس صفه ووایه چې ګورې زه نشم زه خو په خپله چې دار شم الحمدلله خدای مې دې بوځي سره ستاسو بس دغه کجورې او زمزم نورې قصې پسې نه کولی شم او نشم راوړی خبره خلاصه ده بس کجورې هم له اوس هغه چې څه موږ څومره لګي هغه نشو راوړی خو دا چې څه وي خبره خلاصه نو حج مه ګرانوئ الله د رضا دپاره لاړ شئ صرف الله راضي کې او څوک چې دلته راشي وروره نن سبا بل رواج دی په ایرپورټ کې ځان له کسان بوتلي او ویډیو کیمرې دي موږ هم ترې نه خلاصېږو سړیه زه خو چې راشم چاتال نه وایم خو بیا هم چې راشم ټول پښتاني چې مه وویني او بل جوړ کې کیمرې به راوباسي څوک به راته وایي تا سره تصویر وباسم یا لکه د خدای ظالم هلته مې توبې وویستې بیا په غم هم واړولم نه مې پرېږدي نه دومره راله وباسي چې زه کور ته را رسېدلی یم زما نه مخکې د ما تصویرونه را رسېدلي دا خلک ځان له په زور بوځي او چې دلته راشي نو صاحب خیرات کوم څوک به میخ حلالوي هغه ځای نه ټیلیفون کوي بچې میخ اول مضبوطه میخ 10 دیګه 20 دیګه د خدای بنده په دې خو دې د زوی عمره کېږي خیرات خرې د خیرات نه موږ څوک نه منې کوو خو داسې مه کوه دا دعا د قبلېدو ځای دی خدای ته پکې دعا وکړه ای اخیري خبره درته وکړم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عمرې راته دا واوره که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره جیلب سمنځې ورسره لاړه او بیا ورته څه وایي اخینا ای زما ورورکې لا تنسانا فی دعایکا په دعا کې مونږ یېر نه کېږو پیغمبر مبارک خو خپله مستجاب الدعوات دی خلق خو هغه ته وایي دعا قرآن وایي قرآن چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما چې څوک غټه ګونه وکړي په ځان ظلم وکړي او بیا خدای نه بخښنه وغواړي او حضور پاک له راشي هغه وله د خدای نه بخښنه وغواړي الله به هم بخي او رحم به هغه پیغمبر چې مستجاب الدعوات دی تا قرآن وایي دعا تې غواړه هغه د عمر نه دعا غواړي
او جلب هم ورسره کوي او ورته وایي ورورکۍ ګورې مونږ په دعا کې هېر نه کوې دا مونږ ته ښایي چې زه غواړم د عمر نه نو ته خو هم خامخا چې څوک حج ته ځي او عمرې له ځي نو دعا ترې غواړه او چې څوک حج عمرې له ځي دا ورته وایه وایه ورورې مونږ په دعا کې هېر نه کوې مونږ په دعا کې هېر نه کوې دا ورته وایه او هغه دعا دا قبلېدو ځای دی او دا به نه وی چې دا امیر روان دی او ګیرخریلی روان دی او زه خو مولی یم نه د پیغمبر نه تل وینې ګیرخریلی روان دی او که غریب روان دی مړه دوا به د هر چا چې خدای قبلې هغه ته ما ته هلته دوا کوه زما سلام زما په ښکلي مبارک پیغمبر ووایه صحابه دا یو بل ته ویلي دي چې مړه کېدل به وایي چې لاړ شي زما په حضور پاک سلام ووایه الله خو ردې دی نم د فرشتو په ذریعه حضور پاک ته سلام رسوي داسې ورته ووایه ښه نو ته به اوس څه کوې ما ته هلته خلک وایي یاره جي ما ته خو د دنیا خلکو له دواګانو ویلي ما ته خو زیات نه دي او ټیک ده الله تعالی سوچت که ووایه یا الله چې زه راتلم ما ته ډېرو خلکو له دواګانو ویلي دي هغه خلک تا ته معلوم دی الله دواګانې هم تا ته معلومې دي خدای تا ته د یادولو څه ضرورت دی تا ته خو د در یادولو حاجت نشته تا ته خلک هم معلوم دی دعا خدای چې چا راته دعا ویلي دي او کومه یې غوښتې ده تا ته معلومې دي خدای والا قبولې خیر و خلاص او چې رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږي او څوک درته یاد خو نومونه یې واله او نه یاد نو الله ته وایه الله ته الله ډېرو خلکو ما ته د رسول الله مبارک سلام ویلی ما نه خو ير دی الله خو تا نه خو ير نه دي السلام ورته دلته د ما په دې مخکې ور ورسو به دا آسان شی دی او دام کوه هلته دعا کوه خلکو ته ما یو سړی موږ سره په حج کې ملګری و نو مې لکه چا چې دعاګانې غوښتې لکونه مونږ ولګول او دوا خلکو له کوه بای سړی په دې کې شو مې واوره چې بل مسلمان لرې دوا وکړه د پیغمبر مبارک وینا ده د هغه دپاره غایبانه دعا د مسلمان خدای قبلوي هغه له به هم خدای قبوله کړي او د هغې برابر دوا به تا له خدای قبوله کړي د هغه د برکت نه کمبخته ستا قبلېږي هلکه زه خو چې کله تللی یم خدای مې دې بوځي نو خپل مقتدیان او بیا بالخصوص د جمعې مقتدیان ټول له دعاګانې ګورې کوم دا د حقیقت دی اوس هم چې زه په دغه کې وم په رمضان کې نو چې کله به هم د رسول الله مبارک سلام کله مې هیر وه بېله ده خو چې کله هم د حضور پاک سلام له تللی ما نو ما دا ویلي دي چې د الله رسوله زما چې څومره د جمعې مقتدیان دي شاګردان هم یادوم دوستان هم یادوم خو د جمعې خصوصي مقتدیان د هغوی در مې تا ته سلام زمو یادوم نو زما خوښ یې په ما ګران یې ولې زه در باندې ګران یم د کم ځای نه ده خلک ما لمانځله راځي هغه د پېښور نه او د خیبر نه او د صوابۍ نه او د یو ځای بل ځای نه دا دنیا خلک راځي مونږ له نو دا خو مینه ده که نه نو چې ما سره مینه کوي نو زه بې غیرته نه یم ښه زه مینه کوم د غیرت بدل به په غیرت ورکې نو زه مینه کوم محبت کوم نو زما به څه مینه زما دغه مینې چې هلته له دعا وغواړم او هلته په رسول الله مبارک درته سلام ووایم او خدای مې دې بوځي تاسو سره خدای بوځي الله نه به سوال کوو که نه ما ته خلک وایي وایم بس د خدای نه غواړم نو خدای نه مونږ هم غواړو ظاهري اسباب نه الله نه به سوال کوو او به غواړو زه به هم غواړم تاسو به هم غواړئ نو خدای دې حجونو له هم بوځي او خدای دې عمرو له هم بوځي ثواب خو به دې وشي که نه زما وروڼو دا د حج د داخلو ورځې دي مهرباني وکړئ چې په چا هم حج فرض دی نو حج له داخلې وکړئ او لاړ شئ دې ته مه ګورئ چې کال له به لاړ شم نو د چا مجبوري وي مثلا بیمار وي ورته یا په خپله ناجوړه یا بیماري نو هغه بېله خبره ده خو چې څه شرعي عذر نه نو بیا مهرباني وکړئ داخلې اوس هم له بعضې پرایویټ ملګرو سره ځایونه خالي شته نو هغه داخلې وکړئ او لاړ شئ حج له او پیسې د یو خبره تاسو تاخیري بله مو کوم زمونږ باباجي به وي حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي دا به هغه فرمایل بار ته مې اورېدلي دي چې څوک حج او په عمره پیسې ولګوي د الله د رضا دپاره دی به خدای غریب کوي نه د هغې بدل به وله خدای ورکوي ځکه الله دپاره یې دا پیسې ولګول الله دې موږ تاسو ټول بوتلی الله نه به سوال کوو خدای هم ټول بوتلی کا او خدای دې زموږ د ټولو هغې کې نصیب پیدا کړي او چې څومره دعاګانې تاسو کړي دي ما کړي دي نورو مسلمانانو کړي دي الله یې زموږ ستاسو دپاره قبول کړي